الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د اسلام او ساينس د درسونو په لړ کې تقریبا 10 درسونه مخکې وړاندې کړي وو چې په هغې کې موږ مختلف د قرآن شان مختلف آیاتونه وړاندې کړل او د هغې ساینسي او علمي تشریح مو کړله. نن انشاءالله موږ په دې درس کې هغه کوم آیاتونه چې دلته تلاوت شو د انسان د خلقت او د انسان د تخلیق په باره کې انشاءالله نن بحث کوو چې انسان څنګه پیدا شوی دی. سره د دې چې قرآن عظیم شان دا اوس 1440 کال دی، نو قرآن عظیم شان اصل شروع شوی د هجرت نه مخکې 14 کاله د هجرت نه مخکې. نو که دا ورسره جمع کې نو دا به شي ټول 14 او هغه چې جمع کې سره 41 نو دا به شي 450، یعنی 1450 کاله مخکې قرآن عظیم شان شروع شوی. ځکه اوس د هجري قمري سنه چې کوم ده 1441 ده، نو 14 د هجرت نه مخکې قرآن عظیم شان شروع شوی و. نو چې 14 هغه ورسره جمع کې 14 نو 450 به راشي، نو 1450 کاله مخکې قرآن عظیم شان نازل شوی و. او تقریبا دا آیاتونه چې کوم نازل شوي اکثره په مکه کې نازل شوي مکي آیاتونه دي. نو داسې فکر وکړه چې 1400 کاله مخکې قرآن عظیم شان نازل شوی دی. په هغه وخت کې نه لابراتوار و، نه میکروسکوپ و، نه دغه اوس چې کوم یو الټراساوند او پلانکې شیان هغه کېږي، دا شیان هېڅ نه و، نه په دې شیانو د سره څوک پوهېدل په دې خبرو باندې، نه چا اورېدلي وو. او قرآن عظیم شان په هغه حالاتو کې نازل شو او په هغه حالاتو کې د انسان د خلقت داسې نقشې وړاندې کړه چې اوس د جنین شناسي یا امبریولوژي چې ورته ویل کېږي، دا چې همداسې وړاندې ځي همغه شیان کشفوي چې کوم شیان قرآن عظیم شان مخکې وړاندې کړي دي. صرف فرق دا دی چې هغه وخت کې الفاظ چې کوم استعمال شوي هغه الفاظ او د دې الفاظو کې به څه فرقي الفاظو کې خو مفهوم او معنی تقریبا یو شی سره. هلته چې کوم الفاظ په قرآن عظیم شان کې د نزول په وخت کې استعمال شوي وو هغه الفاظ د دغو کلماتو سره چې دا اوس په امبریولوژي او په دې ساینس او په دې شیانو کې استعمالي، دا طبیعي خبره ده، کلماتو الفاظ سره فرق پیدا کوي. خو مفاهیم چې کوم یو دي هغه اصل حقیقت چې کوم یو دی هغه ځای په ځای پاتې شوی دی. نو نن دې درس کې مونږ دا د قرآن عظیم شان د اعجاز وړاندې کوو چې عجیب معجز کتاب دی، د الله پاک کتاب دی. هغه چا نازل کړی چې علم مونږ مخکې ویلی و، قدرت او عظمت او باریک بیني او دا ټول شیان. نو دلته چې سړی د انسان خلقت ته بیا تشریح کوي، بیا سړي ته پته لګېږي چې دا خو ډېره غټه خبره ده چې دا اوس حتی داسې شوي دي چې کوم شیان په امبریولوژي او په جنین شناسي کې دي هغه کټ مټ همغه شیان قدم په قدم چې قرآن عظیم شان بیان کړي همه قدم په قدم هماسې وړاندې ځي. صرف لږ تشریح هغه فرق لري، ځکه چې په امبریولوژي کې خو دا اختصاصي مضمون دی. نو دا اختصاصي مضمون کې خامخا هغه اختصاصي شیان هم پکې نوي راځي. هلته خو قرآن عظیم شان خو د امبریولوژي کتاب نه دی، دې ته یو سړی باید توجه وکړي. قرآن عظیم شان نه د طب کتاب دی، نه د تاریخ کتاب دی، نه د جغرافیا کتاب دی، نه د قصو کتاب دی، نه طبي کتاب دی، نه د اقتصاد کتاب دی، نه د سیاست کتاب دی. خو دا ټول شیان پکې شته او د ټولو شیانو ته یو اشاره شوې ده د انسان د هدایت او لارښوونې دپاره چې ګوره انسانه ته دغسې داسې فکر کوې، ته یو مرحله داسې در باندې تېره شوې ده. نو هغه نقاط په
هر مضمون کې په هر مضمون چې موږ او تاسو اقتصاد کې په اقتصاد کې قرآن عظیم شان هغه ټکي راغلي چې کوم یو هغه ته پکارېږي د انسان په هدایت کې په هغه کې په سیاست کې همداسې په ریلیجو کې همداسې په طبابت کې همداسې په قصو کې همداسې ډېرې غټې قصې د آدم علیه السلام نه نیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ډېر غټې قصې تېرې شوي خو په دې کې چې کومې قصې د انسان د هدایت دپاره ضرور وي انسان د لارښوونې پر هغه قرآن عظیم شان دا قصې هماغه ټکو ته صرف اشاره کړې نور پرې قصې کول د ډېرې اوږدې قصې که دا ټولې قصې د ټولو قرآن عظیم شان به په 4-5 اوښانو په 4-5 موټرو کې به خلکو ګرځولو بیا به چا لوستلو ته مشکل وي نو دا هغه نقاط راخیستي خو بالکل فکس پوینټونه چې کوم یو دي هغې کې حقیقت کې او ذره قدرې تغییر او تبدیل نه راځي پکې ځکه چې هغه ته هغه اصلي هغه ته مفاهیمو ته هلته پکې اشاره شوې ده نو ځکه دې ته موږ او تاسو توجه باید وي چې موږ د قرآن عظیم شان نه دا تمه ونه لرو چې د امبریجي ټولې خبرې د قرآن شریف کې کټ مټ دي یا دې موږ دا تمه ولرو چې د اقتصاد ټولې خبرې د اقتصاد غټ علم دی فاکولټې تر پی ایچ ډي پورې ته د ټولو پورې هغه لري ځان ته په دنیا کې یونیورسټۍ لري اقتصاد یونیورسټي سکول اف اکنامکس په دې نامه باندې یونیورسټیانې شته دی په هغه کې خارج د غربي دولتونو کې په اسلامي دولتونو په ټولو کې شته دی نو اوس هغه ټول شیان چې وایي په قرآن شریف کې خو دا ټول شیان چې راضیه کړي نو چې بشي دغسې په هر مضمون کې چې قرآن عظیم شان هغې ته اشاره کړې د خلک دې دا تمه نه کوي چې قرآن شریف کې د هغې علم ولې دا علم کې داسې ویل شوي قرآن شریف کې داسې ظالمه دی خو هغه خو تا د مضمون کتاب خو نه دی که نه قرآن شریف خو د هدایت ذریعه ده هغې کې هغه خبرو ته اشاره شوې چې کوم د هدایت د انسان پورې مربوط دي لارښوونې پورې مربوط دي ټولو نقاط ته خو اشاره کېږي هم نه ممکن هم نه ده نه خو بیا داسې وایي که دا ټول علوم چې قرآن شریف کې دلته اشاره ورته شوې دا که راجمع کې به د هر یو علم کې په زرګونه کتابونه دي په زرګونه کتابونه لیکل شوي دي نو دا زرګونه کتابونه او د بل چې ټول سره راجمع کې په لکونو کتابونه جوړي نو قرآن شریف بیا د لکونو کتابونو په شکل باندې موجود دی دا خو نه کیږي کېدلی نو صرف قرآن عظیم شان چې کوم شي ته اشاره کړي هغه اشاره بالکل پخه اشاره ده هغې کې هېڅ تغییر او تبدیل نه راځي مفاهیم به لږ فرق کوي پکې هغه الفاظ او ټکي دا شیان خو شی همغه شی دی چې کوم قرآن شریف وایي ځکه یو خبره مونږ کړې وه چې د الله پاک علم او د انسان علم قابل د مقایسه نه دی خو هسې یو مثال مونږ په هغه اول درس کې ورکړی و د الله پاک د علم چې دا د ټولو مخلوقاتو علم د ټولو مخلوقاتو علم چې را جمع کې د ستنې د هغه سر قدر ته چې اوبو کې ښکته کې بېرته راجګ کې نو یو څاڅکی که ورپسې یا لږ هغه شوي دومره شی دی او د الله پاک علم چې دی سمندر دی نو دلته چې د هغه علم نه دا کتاب راغلی په هغې کې په دې کتاب کې به داسې پخې خبرې چې تر کروڑونو تریلیونو کالونو وروسته پورې هم که دا ساینس هر څه نه خواري وکړي هغې نه اخوا او دېخوا پښه نه شي اړولی وجه دا ده چې د ټول ما درته وایي د ټولو مخلوقاتو علم ساینسدانانو مفکرینو پوهاندانو فیلسوفانو نابغهګانو د ټولو علم چې رايوځای کړي نو د سترګې دی او د ستنې دی دغه د سر که درته یو څاڅکی چې ورپسې دا علم جوړېږي او د الله په علم سمندر شي نو بیا خو نه کېږي که بیا په دې خاطر باندې د قرآن عظیم شان کوم خبرې چې دي بالکل کلکې او مضبوطې او پخې او دایمي او همیشنۍ دي هغې کې تغییر نه راشي د علومو کې تغییر را روان دي هغه ورځ نه چې دا علوم شروع شوي دي روزانه چې ځي وړاندې ځي بس تغییر پکې راځي تبدیل نن یوه نظریه سبا بل نظریه بل سبا بله نظریه بل سبا بل نظریه دا نظریات وړاندې کوي وجه دا ده چې دې کې نوي شیان کشفېږي نوي شیان راځي خو چې څومره ساینس مخ په وړاندې ځي علوم مخ په وړاندې ځي د قرآن عظیم شان هغه پټ رازونه چې کوم یو دي هغه ښکاره کوي ځکه خو الله عز وجل په خپل کتاب کې وایي چې سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق ډېر زر به د تاسو په نفسونو کې او تاسو په اطراف کې داسې شیان درته ښکاره کړم آیات نښانې او دلایل وایي چې تاسو په دې باندې بالکل پوخ یقین به راشي انه الحق چې د الله هم حق دی او دا کتاب هم حق دی او اوس همداسې را روانه ده سنوریهم آیاتنا زر دی چې وبښیو تاسو ته دلایل او نښې نو آینده کې ښیي چې بس ورو د هر ورځ چې تېرېږي نوي راځي نو دې معنا دا چې تر قیامته پورې دا څه کېږي دا ټول په دې آیات کې دا خپل دا آیات خپله دا سنوریهم آیاتنا خپله معجزه ده
آیات تر قیامت پورې همدا سنوريهم بس دی همداسې به راځي او کشفېږي به په دې کې به ځینې شیان چې دوی کشف کړي څه شیان صحیح وخېږي څه بیا وروسته بل شی چې راوځي او دا خو داسې نه و داسې په کار وکړه په دا طبي او په دې هغه کې چې تاسو وګورئ مخکې یو شی نظریه ورکړی بیا ویل چې نه دا خو نوي طاقت دا شو بیا ورو شیان داسې روان دي یو وخت به ورسېږي چې آخري نتیجې ته ورسېږي آخري نتیجه هغه نتیجه چې کوم الله عز وجل په خپل کتاب کې بیان کړې ده هغه به آخري نتیجه اوس سړی په دې باندې نشو ټینګېدی چې دا کومه نظریه چې ورکړې شوې ده دا د قرآن عظیم شان سره سړی جذب چې بالکل فکس همدغه نظریه چې ورکړې قرآن همدا نظریه ورکړې ده نه داسې نه ده بلکې دې کې تغییرات په دې نظریاتو کې راځي نو چې راځي قرآن عظیم شان خو کوم اصل چې وړاندې کړی بس هغه اصل پوخ اصل همغه دی نو اصلي درس ته راځو اوس دلته قرآن عظیم شان چې کوم یو دی سورې المؤمنون کې غالبا څوم آیات دی 12 آیات دی 12 آیات دی سورې المؤمنون 13 سپاره شروع دا اوله صفحه ده په دې کې دا آیات ما ځکه انتخاب کړی چې دې کې تقریبا د مراحل ټول بیان شوي دي نو ځکه همدا آیات موږ ویل چې همدا ووایو دا تقریبا 4-5 آیات راځي ګر چې سورې حج کې همدې آیاتونو ته اشاره شوې په قرآن عظیم کې نورو ځایونو کې ډېر مختلفو ځایونو کې د انسان خلقت ته اشاره شوې ده او دا د هدایت او د لارښوونې د ذریعې په حیث باندې دې اشاره شوې ده انسان خپل ځان خپل حیثیت خپل شان وپېژني نن خدای ډېر زیاته دعوه کوي ډېره غټه خبره کوي کنه خو یو وخت کو لا شی مذکوره هېڅ شی نه وي ته د سره وې نه او اوس داسې بده بلا دنه جوړه شو بل یو وخت به در باندې راشي بیا به هېڅ شی نه وي بیا به په دا توره سوړه کې به پروت وي نه به دې غاښونه وي نه به دې دا پوزه وي نه به دا سر وي نه به دا چې ته په کوم علم او په کوم په شهادتنامو باندې نازېږې نن دا به هم دا شهادتنامې من ټولې وویل خو خاورې شوي او ختمې شوي نو یو مخکې یو مرحله راځي بیا دلته د انسان ډېر کم عمر دی دومره کم عمر دی چې که چېرته د نورو کائناتو په نسبت سړی وسنجوي بالکل ثانیه او سکنډ هم نه راځي موږ یو وخت کې لږ حساب وکړی ورته د یو انسان چې 100 کاله عمر د قیامت په نسبت سره د قیامت د ورځې په نسبت د قیامت ورځ چې ده 50,000 سنه 50,000 کاله ده 50,000 کاله 50 کاله نه 50,000 کاله ده 50,000 کاله دلته د انسان عمر چې 100 کاله دی نو د 100 کلونو د 50,000 په نسبت باندې 12 سکنډ راغله 12 ثانیه راغله صرف د قیامت تناسب سره اوس د قیامت چې کوم یو دی په قرآن عظیم شان کې دې ته هغه ورکړی شوی نوم د ساعت ورکړی شوی ساعت یعنی موږ تاسو په دې هغه کې لرو موږ کله سړي ته یو ساعت راته ودرېږي یو ساعت دقیقې نه مطلب نه شپېته دقیقې راته ودرېږي نه لږ لحظه یا عربان لحظه استعمالوي د انګریزانو دا خلک په غرب جست منټ بس لږ لحظه یعنی مطلب یو منټ راته ودرېږي هغه منټ نه مطلب نه وي بلکې یو لږ اندازه نو ساعت د قیامت د ساعت ویلی شوی دی ساعت معنا دا چې د اخرت د ژوند د جنت او د دوزخ کوم ژوند چې دی هغه ژوند هغه قیامت د هغې ژوند په مقابل کې که مقایسه شي نو جست منټ هغه دومره ډېر دی چې د 50,000 کاله د هغې په تناسب باندې څومره دي بس یو سکنډ دی یو سکنډ معنا یې داسې معنا لري نو ته فکر وکړه چې د انسان دا 100 کاله عمر 100 کاله چې تېر شي بیا انسان خپل عمر باندې بیا پتنګي نو دا د 100 کاله عمر چې کوم یو دی دا عمر 12 سکنډ شو د قیامت په نسبت باندې نو که هغه عمر دی چې د قیامت نه وروسته کوم یو شروع کېږي چې قیامت د هغې په نسبت یو ثانیه دی خبره نو بیا ته فکر وکړه چې دا د انسان علم به نو عمر به آخر شي نو هېڅ شی هم نه یو روایت کې راځي ویلی چې الله عز وجل چې کله انسان پیدا کړي او انسان ته هر انسان هلته علم وایي عمر ورته دونه چې دا ملایکو فرښتو چې دا شی ولیدلو چې دا عمر اوس فکر وکړي دا څه د ملایکو فرښتو عمر خو ته فکر وکړه چې په میلیونونو کاله میلیاردونو کاله به وي ځکه چې دا فرښتې د موږ او تاسو د جیولوجي وایي 4.5 میلیارده کاله 4.5 میلیارده کاله مخکې دا ځمکه او دا شیان پیدا شوي نو هغه وخت چې دا پیدا شوي هماغه وخت کیدای شي فرښتې او دا شیان هم الله پاک پیدا کړي نو اخیرا تر نن پورې 4.5 میلیارده کاله یا لږ وبوله دونه نو د انسان عمر خو د هغې ته هېڅ شی هم نه دی که نه یو سکنډ هم بیا نه راځي نو هغوی چې دا ولیدلو چې دا ویلو چې
یو د انسان عمر یو لکه یو سکند خو د هغوی خپل عمر په نسبت باندې اوس موږ بدن کې مخکې یو درس کې ویلي چې موږ بدن کې د سپین کرویات چې دي دا کله د دقیقو کله د ساعتونو په اندازه عمر لري بس پیسې نو کله سړي ورته غواړي چې دا اوس د یوه دقیقه دوه درې دقیقې به دا چیه کوي نو د ملایکو پوښتنه وکړه فرښتو چې الله عز وجل دغه انسان چې ته پیدا کړ تا خو یو ثانیه که درته عمر لري د کائناتو په نسبت باندې ځکه الله پاک فرمایي چې دا کوم ورځې زر ورځې تاسو زر ورځې ما په نس یو ورځ حسابېږي زر ورځې د یو ورځ په حساب باندې حسابېږي سره بلکې زر کاله وبخئ زر ورځې نه زر کاله الف سنة مما تعدون د الله په نسبت یوه ورځ د تاسو زر کاله ته یعنی اوس د موږ تاسو دا غټ ډېر هغه سړی چې 100 کاله د عمر وکړي اویا اتیا او 90 کې خلک مړه کېږي خدای 100 کاله نو 100 کاله چې شي چې زر کاله شي یعنی نو ته فکر وکړه چې زر کاله د الله په نزد یوه ورځ ده نو 10 برخه نو دا ورځ که موږ تاسو 4 ساعته حساب کړو چې په لاسو تقریبا 2.5 ساعته راغله نو د یو سړي 2.5 ساعته د الله په نزد د یوې ورځې حساب دی نو خو ډېر کم شو نو معنی دا شو چې یوه ورځ چې زر کاله شي نو دا د سړي عمر به چې شي 2.5 ساعته په ټوله ورځ کې به 2.5 ساعته شي نو که ملایکو دا خبره لیدلې چې دلته خو یو ورځ زر کاله ده نو هلته د عمر 2.5 ساعته دی د 2.5 ساعته خو د زر کالو په مقابل کې هیڅ شی نه قابل د مقایسه نه دی بلکې نو فرښتو عرض وکړي الله دا به څه کوي په دې هغه کې په دې عمر کې نو چې دا 2.5 ساعته د یوې ورځې نه یعنی 2.5 ساعته کې یوه ورځ کې 2.5 ساعته غالبا همداسې راځي نو دې 2.5 ساعته کې دا څه شی کوي اوس خو دا 2.5 ساعته خو هیڅ شی هم نه ده که نه سړی هله دونه وکړي چې په سوداس مودس دې پکې لمونځ دې پکې وکړي ډوډۍ دې پکې وخوري بس یو ځل بس بیا نور چانس نشته پکې نو دی به اخر څه کوي الله عز وجل فرښتو ته ورته ویلی چې تاسو نه پوهېږئ د په بدن کې ما داسې امیدونه داسې ارزوګانې داسې غټ شیان ایښي دي چې دا عمر به هم درته ډېر ښکاري کې ووایي عجیب ښار دی چې دا زمونږ خلک په دې چوکیو باندې په دې منصبونو باندې په دې شیانو باندې په دې ځمکو په دې بازارونو په دې شیانو باندې جنګ و جدل او دعوې او ناروا دعوې بیا د خپلې ناروا دعوې دپاره رشوتونه ورکول پیسې ورکول چې دا ناروا د حرام شی ځان ته ماته وکړي د قاضي د ما په باره کې فیصله وکړي پیسې ورکوه د ووټونو دپاره د چوکۍ د منصب د کړه په میلیونونو په سوونو میلیونه ډالر لګوي چې دې چوکۍ ته ورسېږي په چوکۍ په دې غضب باندې کښېني او آخر یې چې حساب کړي 2.5 ساعت عمر سل کاله عمر چې چا چې 100 کاله عمر چې چا چې نو د موږ او تاسو اکثره خلک د غټ چارواکي چې د رئیس جمهور عمر ما خل د اوس د 2 کاله ده که 3 کاله ده خو د 100 کاله ته خدای په هیڅ صورت هم نه رسېږي یقینا د اندا تیاو د ورسېږي لا به تورئ هسې وایي خو نه خو دغه عمر همدونه وړاندې نشي تللی همدونه یې لا ورسېږي نو ښه اتیا کاله چې شي نو 100 کاله د 2.5 ساعته نو ظالمه د خدای خو تا خو 2 ساعته عمر نو د 2 ساعته اوس دونه هلې ځلې کول دومره پیسې او مصارف او دا شیان کول او د خلکو سره جنګونه خلک خفه کول او د بل چا د غیر نوکري کول هغوی ته زارې عذر کول چې خیر دی ما ته یو څوک منصب لږ نور هم راکړي لږ مې شاته تقویه کړي دا ټول شیان دي څه په خاطر دي د 2 ساعته 2.5 ساعته عمر دپاره ځان دونه هغه کول نو الله پاک ورته ویل چې دوی کې داسې شیان شته دا به تاسو خپله ته پته ولګي څه کېږي دا اوس دا عمر رښتیا په انسانانو باندې زیات دی په دې کې داسې نخرې کوي چې توبه بس کار خراب شي نو اوس راځو دې ته چې د انسان چې کوم یو الله عز وجل پیدا کړی دی هغه ساینسي مسایل چې کوم یو امبریولوژي یا طبي کتابونو چې کوم شی لیکلی هغه شی موږ دلته موږ د سورې المؤمنون د 18 سپارې اول سورت چې کوم یو دی په دې کې یو 12 آیات دا دی الله پاک فرمایي چې ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین په تحقیق سره موږ پیدا کړی انسان من سلاله من طین د خاورې یا د خټې د سلاله اصل لکه موږ وایو د شودو د مستو د دې شیانو اصلي شی چې دی کوچ دی هغه خلاصه نچوړ چې کوم یې ورته ویل کېږي هغه چې شی دی هغې نه پیدا کړی یعنې داسې نه ده چې د خاوره هم بس هغه ګلې او د خاوره شی جوړ کړی دی هغه بلکې د هغې هغه خاص د توین د ځمکې د دې خټې هغه اصلي شی چې کوم یو اصلي مواد چې کوم ورته ویلو موږ او تاسو خلک معمولا جوهر
جوهر ورته وایي. دا لفظ تقریبا مکمل غوندې راځي چې موږ انسان پیدا کړی د خاورې یا د خټې د جوهر نه، د اصلي شی چې په خاوره کوم هغه شیان به راخیستي او نور اضافي شیان شګې خاورې تیږې مږې چې هغه ټول لرې کړي دي. موږ تاسو دا خوراک چې خورئ د خوراک ډېر شیان دي، هغه اصلي جوهر شیان چې کوم دي مفید ګټور شیان چې دي هغه موږ په دې کلمو کې جذبېږي، ځي وینې ته او بدن ته استفاده کوي. نور شیان راځي کلمو نه لاندې ځي، غټ کلمو ته غټ کلمو اخوا ته به ځي تشناب ته، نو هغه شی. نو دا خاوره او ځمکه او خټه چې کوم دي کې چې اصلي جوهري او شیان دي هغه نه انسان پیدا من سلاله من طین، د خټې او د خاورې د سلاله نه یا د هغې د جوهر نه د اصلي نچوړ نه، لکه کوچ چې موږ تاسو ورته وایو په دې هغه کې د شیدو د مستو د ټول حاصل شی چې دی کوچ دی پکې. نو دغه نه موږ انسان پیدا کړی دی. دا لمنه ترجمه به وکړو وروسته به وړاندې ځو. بیا څه وایي دا یو ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، بیا هم همدغه سلاله دا جوهر چې کوم یو دا هم د یو نطفې په شکل باندې بیا څه کوي فی قرار مکین، بیا هم ځای په ځای کړی دی په یو مکین ځای کې، داسې یو ځای کې چې هغه بالکل محفوظ، مکین دلته محفوظ معنا ورکوي، په یو محفوظ ځای کې خوندي، موږ د پښتو کې د ماډرن پښتو کې د خوندي وایي، نو په خوندي ځای کې هم دی ځای په ځای کړی چې هلته د خپل ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، بیا دغه نطفه چې د خټې د جوهر نه موږ جوړه کړې وه دا په یو محفوظ او خوندي ځای کې چې کړه ځای په ځای کړل. هلته خو ډېر مشکلات دي، د ځای ورته هغه کوي چې هغه د دې دپاره کافي مهم ځای. ښه بیا څه وایي دا خو نطفه شوه چې اول هم دا نطفه د دش نه جوړه کړه د جوهر د خاورې نه، بیا د هغې نه وروسته هم څه وکړه دا نطفه هم راواخیسته په یو محفوظ او خوندي ځای کې هم ځای په ځای کړله. ښه درېیم بیا څه وایي ثم خلقنا النطفة علقة، بیا هم د دې نطفې نه وروسته څه وخت بعد بې علاقه اصل وي کې پرن شوې وینې ته چې وینه پرن شي داسې هغه غوندې ښکارېږي، بیا هم دا ترېنه جوړ کړه د نطفې نه بیا چې علاقه پرن شوې وینې ته بلکې د وینې د پرن شوې وینې په شان باندې لکه یو ټوټه غوندې ښکاري. بیا څه وایي فخلقنا العلقة مضغة، بیا هم د دې علاقې نه د پرن شوې وینې په شکل چې وه د دې نه بیا د غوښې یو ټوټه جوړه کړله، مضغه منکل کېږي. تاسو د هر یو لفظ ته فکر کوئ چې وروسته بیا ساینسي تشریح کوو د دې. بیا هم څه کړل اول نطفه وه، د نطفې نه وروسته بیا علاقه شوه، د علاقې نه بیا موسته مضغه شوه. بیا څه وایي فخلقنا المضغة عظاما، دې هغه نه د دغې ټوټې د غوښې نه بیا موږ څه پیدا کړه، بیا په دې کې هډوکي پیدا کړه، دې نه هم هډوکي راشنه کړه پکې فخلقنا المضغة عظاما، بیا هم د دغې ټوټې د غوښې نه بیا څه کړه هډوکي هم ته پیدا کړه، بیا هډوکي چې پیدا شو بیا څه وایي فکسونا العظام لحما، بیا وروسته چې کله هډوکي هم پیدا کړه د هډوکو په اطراف هم بیا غوښه راواچوله، غوښه هم ترېنه راتاو کړه، داسې هم ترې وپوښله، یعنې هډوکي د ټوکې د غوښې په منځ کې دي په اطراف کې بیا چې دي هډوکي ټول بدن کې دغسې خبره ده. بیا څه وایي ثم انشأناه خلقا آخر، بیا هم دې ته دا په نور ترتیبات باندې کې نور تغییرات او تبدیلات هم پکې راوسته، په هغې کې سر منځته راغی، غوږونه پکې منځته راغله، پوزه، سترګې، خوله، لاسونه، ګوتې، د پښو دا هډوکي دا ټول سیستم نظام قفس سینه په هغې کې داخل کې او زړه او پښتورګي او سږي او معده او کولمې دا ټول شیان بیا د هغې ته مکمل چې انسان دپاره څه پکار و دا ټول ورکې جوړ کړه. فتبارک الله احسن الخالقین، مبارک دی هغه الله چې بهترین خلقت کوونکی دی، خالق دی، بهترین خالق دی، احسن الخالقین یعنی د ټولو نه بهتر او ښه خالق جوړونکی چې دی دا دی. ځکه ځینې جوړونکي نور هم شته دی، څوک کټو جوړوي، څوک دیګ جوړوي، څوک چمچۍ جوړوي، څوک منګی جوړوي، څوک رقم شیان جوړوي، ځکه هغه جوړونکي دي. نو دلته الله پاک وایي چې احسن الخالقین، بهترین خالق چې کوم یو دی ښکلی او ښایسته هغه چې جوړي هغه څوک دی الله پاک دی. نو ښه بیا څه وایي
ثم انکم بعد ذلک لمیتون، بیا د دې نه وروسته بیا څه کېږئ تاسو چې د دنیا ته راشئ، بیا دنیا کې زندگی تېره کوئ، بیا څه شي بعد بیا مړ کېږئ، بیا ثم انکم یوم القیامة تبعثون، بیا څه کېږي بیا به د قیامت په ورځ باندې بیا بیرته راجګېږئ. دې آیات کې قرآن عظیم شان کې دلته د آیاتونه چې کوم وشوه نو په دې کې دا ټول مراحلې خو خلص اندازه کې موږ او تاسو ته وړاندې کړه چې دغه ستاسو مراحل دي د دې ځای نه شروع کېږي، بالاخره هغه ځای ته ځي بیا پیدا کېږي دنیا کې ژوند او دغه د 2 ساعته 2.5 ساعته چې تاسو دلته تېروئ د هغه په حساب باندې نو په هغې کې لانجې منجې پنجې رشوتونه او شیانو کې چې ډېرې نخرې شروع کړي او اخر هم ډز بله ورځ در باندې مرګ راشي او پته نه لګي مړ بیا پروت پر بیا د قیامت په ورځ باندې الله پاک هم بېرته راپورته کړي. نو هلته بیا باقاعده د دې ژوند د ټولو وختونو دا د هر قدم او د هر نفس حساب هلته بیا ورکوئ. دلته هم چې په کومو چوکیو باندې جنګ و د کومو چوکیو دپاره هم چې په لکونو او په میلیونونو ډالره مصرفول چې دا ماته په لاس راشي بیا به د دې چوکۍ حساب هلته درنه اخلي، بیا به د دې ملت لاس تاسو په ګریوان کې دلته پروت دي چې ظالمه هلته د دې ما د اخیستلو دپاره دومره پیسې مصرفولې، اوس حساب راکړه تا ماته چی راکړي دي، تا وظیفه اجرا کړې که نه ده اجرا کړې، تا ته چې کوم مسؤلیت سپارل شوی و د یو رئیس جمهور د یو صدر اعظم د یو وزیر د یو چارواکي په حیث باندې هغه تا څومره اجرا کړی، تا د خپلې ګټې په دا چوکۍ د خپلې ګټې دپاره استعمال کړې وه که نه، دا د ملت امانت و، دا د ملت امانت و، تا ته درکړل شوی تا ته سپارل شوی تا څونه پکې وکړه که چا په ښه طریقه ادا کړه. ګوره صحیح حدیث دی د بخاري شریف روایت دی چې الله عز وجل په هغه چارواکي چې عادل وي او سمه وظیفه اجرا کړي نو د خپل سوري لاندې بل حدیث کې راځي د عرش د سوري لاندې چې بل سوری به په هغې وخت کې صرف همدا یو سوری به او د دې لاندې به دې سړي ته ځای ورکړي چې کوم چارواکي عادل وي او د ملت او د خلکو غم ورسره او رښتیا په دې غم کې مخلص وي نو الله پاک به په هغه ورځ کې دومره غټ اولین سړی چې د عرش تر سوري لاندې ودرېږي امام عادل چارواکي به دلته ودرېږي. څومره غټه خبره ده چې څوک د ملت غم خوري او رښتیا په مخلصه طریقه باندې د ملت غم ورسره وي د خلکو غم ورسره وي هغه به د دغه سوري لاندې ودرېږي. اخلاص خو الله پاک ته معلومېږي موږ ته څه معلومېږي خو ګورئ که څوک خیانت وکړي او د امانت سم ادا نه کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه داسې خلکو داسې چارواکو ته به د جنت بوی هم نصیب نشي، بوی به هم نصیب نشي، خپله جنت خو بیخي نشته خو یو بوی به هم نصیب نشته. الله چې د جنت بوی 1500 کاله وړاندې خلک محسوسوي د هغې تازګي او خوشبويي او دا شیان د بدبخته انسان دا چې دا چوکۍ او منصب د خپل ځان دپاره د خپل ګېډې د خپل خواهشات دپاره استعمال کړی الله پاک هغه بوی هم ور نصیب کړي. د جنت خو سوال نه پیدا کېږي دا سړی دې ور نږدې شي نو چې 1500 کاله وړاندې دې بوی نه ځي او دې بوی نه مسلمانه ده چې د په 1500 کاله د جنت نه لرې ساتل کېږي چې بوی ونه وري نور خلاصه کې چا نعمتونه واخڅه کې چې بدبخت به هغه بوی محسوس نه کړي. نو تاسو فکر وکړئ څومره خطرناک خبره په دې خاطر لږ په دې کې غور او فکر پکار دی. قرآن عظیم شان چې دا څومره مسائل ما درته مخکې ویلې چې دا کوم مسایل وړاندې کړي دا د خلکو د عبرت په خاطر د خلکو لارښوونې په خاطر د خلکو د ښه د مستقیمې لارې د انتخاب په خاطر دا وړاندې کړي. دې کې امبریولوژي مطلب نه امبریولوژي خو په طب کې لوستل کېږي دلته ضرورت څه دی چې دلته موږ تاسو ولولو خو هلته لوستل کېږي دلته هماغه شیان قرآن عظیم شان راخیستي چې موږ تاسو د سمې لارې ته د هدایت ذریعه او د هدایت سبب ګرځي. خو په هر صورت ما مخکې ویلې چې قرآن عظیم شان چې کوم ټکو ته اشاره کړې بالکل پاخه حقایق دی او پاخه شیان دي چې بالکل هغه کې تغییر او تبدیل نه راځي د شیان وړاندې کړي دي. نو دلته موږ څو شیانو ته اوس په طبي لحاظ یا د ساینس د لحاظ دې ته اشاره کوو. یو آیات وروسته په هغه کې چې راځي چې سوره طارق په 13مه سپاره کې دی هلته سوره طارق قرآن عظیم شان یو څه هغه کړی اشاره کړې ده والسماء والطارق ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق. دې کې دا پنځم او شپږم آیات چې کوم یو دی هغه کې وایي چې انسان دې فکر وکړي انسان دې هغه وکړي چې دی د تشې نه پیدا شوی دی
انسان دې لږ فکر وکړي چې دی د څه نه پیدا من ماء دافق، د ټوپ وهونکو اوبو نه پیدا شوی دی، ټوپ وهونکو اوبو نه پیدا شوی دی. معنا چې انزال چې کله صورت نه شي، د انزال په وخت کې د هغه چې خارجېږي مني چې خارجېږي نو په شدت او په زور باندې خارجېږي، ټوپ باندې کوي، نو ځکه د ماء دافق ورته ویل کېږي دی. نو هلته وایي چې انسان خو دې لږ فکر وکړي د خپل هغه ته که نه چې څه نه پیدا شوی دی. فلینظر الانسان مما خلق، انسان دی وګوري، فکر دی وکړي، سوچ دی وکړي دې ته چې څه نه پیدا شوی دی، من ماء دافق، دغه ټوپ وهونکو اوبو نه پیدا شوی دی. بل ځای کې راځي من ماء مهین، د سپکو اوبو نه پیدا شوی دی. نو لږ شاته وګوره بیا تا ته پته لګېږي. دا نن د غرتې پرتې وایي دا ډېر جګې کوې، او لږ شاته مو وګوره که نه، بیا وروسته مو وګوره چې تا نه وروسته بیا چې درنه جوړېږي، کدو نه جوړېږي، که چې درنه جوړېږي، او په توره سوړه کې به پروت نه به د هېڅ شی به نه هېڅ شی به هم نه لګي. نو لږ مخکې لږ وروسته کتل پکار دی. فلینظر الانسان، انسان دې وګوري چې څه کېږي، مخکې څه شوي او وروسته به څه راځي. نو دا خبرې پکې راغلي. دلته موږ د ټول شیانو ته اشاره کوو. اول خبره په دې آیات کې دا ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. اول جز دې باندې بحث کوو چې قرآن عظیم شان وایي چې ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، انسان هم پیدا کړی دی د خټې او د خاورې د جوهر نه، یا د هغې د خلاصې نه، یا د هغې د هغه نچوړ نه، یا د هغې د کوچو نه، چې هغه کوم شی پکې اصلي شی په هغه کې و، همغه شی نه انسان چې کړی دی هغې نه پیدا کړی دی. یو خبره دا شوه. کې اوس راځو دې ته. که تاسو خیال یې مخکې درسونه کې تقریبا یو څه شیانو ته اشاره شوې ده. د موږ او تاسو په دې خلقت کې، په دې وجود کې چې زموږ څومره عناصر موجود دي چې موږ د کوم شي نه جوړ شوي، زموږ او تاسو وجود چې جوړ شوی دی په کیمیاوي موادو ترکیب شوی دی. په هغې کې پروتین دی، شحمیات دي، په هغې کې قندیات دي، په هغې کې مالګې دي، په هغې کې ویټامینونه دي، منرالونه دي، همدغه شیان سره یو ځای شوي. او د دې شي نه دا ټول بدن د موږ د همدې شي نه جوړ دی، نور پکې اضافي شیان نشته. پکې یعنې ویټامینونه دي، منرالونه دي، په دې کې مالګې دي، په دې کې اوبه دي، او په دې کې پروتین او شحمیات او قندیات، دا شیان پراته دي. خو که تاسو لږ کیمیا ته، عضوي کیمیا ته، خصوصا عضوي کیمیا ته چې کله تاسو لاړ شئ، نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې دا زموږ وجود کې چې څومره شیان دي دا د عناصرو نه جوړ شوي دي، عناصرو نه یا د عناصرو د اتومونو نه جوړ شوي دي. او دغه عناصر چې کوم یو موږ دلته دا وجود زموږ ته نه جوړ شوی، دغه عناصر په طبیعي شکل کې د ځمکې په هغه کې موجود دي، خصوصا په قشر کې. ځمکې قشر دا پوستکی چې کوم یو دی، د آدم اصل ویل کېږي پوخ ته. آدم علیه السلام ځکه آدم ورته وایي چې دا د ځمکې دی عدیم دی، د پوستکي نه د خلقت شوی، ځکه اوس دلته د سلالة من طین چې وایي دغه خبره ده. نو انسان دغه د سر نه بیخه پورې چې مونږ د کوم شي نه تشکیل شوي یو، که د عضوي کیمیا په لحاظ باندې او د غیر عضوي کیمیا په لحاظ باندې دا وڅېړلی شي، نو هغه عناصر چې د ځمکې په قشر کې وجود لري، څه باندې اویا قسمه عناصر د ځمکې په دې قشر کې موجود دي، څه باندې اویا تقریبا، چې دقیق سړی هغه کې کېدای شي لاندې باندې شي، خو تقریبا د اویاو په شاوخوا کې عناصر د ځمکې په دې قشر کې وجود لري. او د دغه اویاو عناصرو نه د موږ او تاسو بدن د څه عناصرو نه بیا جوړ شوی دی، چې هغې کې ډېر مهم شیان چې کوم د موږ او تاسو په دې ګلوکوز قندیاتو کې، په ویټامینونو کې، په شحمیاتو کې، فاسفورس او سلفر او سودیم او پوتاشیم او کلورین او اوسپنه او جست او دا ټول شیان استعمال شوي چې کوم په ځمکه کې شته، باقاعده د ځمکې په قشر او پوست کې دا شیان موجود دي. نو دلته یو شي ته تاسو فکر وکړئ چې قرآن عظیم شان چې ویلي چې انسان پیدا شوی من سلالة من طین، د خاورې او د ځمکې د هغه اصلي جوهر نه. اوس ما درته وایي چې اصلي جوهر خو په ځمکه کې د شګې او تیږې او دا شیان خو نه دي، خو د هغې جوهریات خو دغه شیان دي. د هغه په لحاظ باندې دغه عناصر یې راټول کړي، په یو خاص نظم او ډسپلین باندې برابر کړي. د هغې نه بیا پروتین هم جوړ شوي، بیا شحمیات هم جوړ شوي، بیا قندیات هم دنه جوړ شوي، او بیا د هغې نه ویټامین او د هغې نه منرالونه او د هغې نه دا ټول شیان جوړ شوي دي. نو ځکه وایي چې فتبارک الله احسن الخالقین، مبارک دی هغه ذات، هغه
الله چې بهترین خالق دی، بهترین پیدا کوونکی دی. ما درته وی چې د قرآن عظیم شان آیاتونو کې چې شاته دی الله پاک جل جلاله کوم اسم مبارک راشي، نبی التا لږ غور ورته وکړي دا د احسن الخالقین د مخکې آیاتونو سره تړاو لري، نو وایي چې دا ټول شیان چې چا پیدا کړي دا څوک دی؟ احسن الخالقین دی، الله احسن الخالقین، هغه الله چې بهترین خالق دی، هغه دا ټول شیان دا جوړ کړي او ترتیب کړي دي. بیا د دې ترتیب او تنظیم او کیمیاوي جوړښت چې کوم یو دی دا دومره دقیق جوړ شوی دی، دا دونه دقیق جوړ شوی که دی کې یو عنصر لاندې باندې شي بل بل طرف ته ځي بیا صرف یو عنصر دی کې خو مختلف عناصر په یو شي کې په پروتینو کې په پخندیاتو کې په ټول شیان که دی کې یو عنصر ته نه داسې کې بس کیسه ټوله سروراني کې داسې دقیق اندازې کمپیوټرایز نظام جوړ شوی احسن الخالقین دی که نه. دې خبره خو مونږ خو مخکې هغه 3 درسونه چې ما ورکړه اوس هلته پته لګي چې هغه 3 درسونه مونږ ته روزانه په دې ټولو درسونو کې وکارېږي. الله پاک دومره ډېر عظیم علم و او بیا د دې په خوا کې ډېر زیات باریک بین چې ما درته ویلي چې د شی چې په غټ میکروسکوپ هم نه ښکارېږي هغه هم الله پاک په یو خاص ترتیب یو خاص نظم باندې جوړ کړی دی چې په سترګو څه کوي چې هغه د بازاري میکروسکوپ باندې په غټ میکروسکوپ الکترون میکروسکوپ چې ورته ویل کېږي هغې باندې هم نه ښکارېږي دونه واړه شیان الله پاک پیدا کړي. بیا په داسې یو نظم ترتیب پیدا کړي دي چې اوس ورته ساینس حیران دی نه پوهېږي دا څنګه جوړ شوي که لږ تغییر او تبدیل پکې راشي په ټول هغې شي په ظاهر او باطن دواړو کې تغیرات راځي. نو دلته دا یو اشاره شوله چې الله پاک عزوجل هغه ذات دی چې د ځمکې او د خاورې او د خټې د خلاصې نه هغه اصلي جوهر چې کوم یو دی هغې نه چې انسان پیدا کړي. دا یو خبره شوه انشاءالله واضح شوه، دې کې څه اشکال نشته. دې کې یو خبره بل هم تشریح غواړي هغه دا چې انسان خو ابتدایي لحاظ باندې پیدا شو. اوس د مونږ د ژوند وسایل چې کوم یو دي د ژوند وسایل چې مونږ او تاسو روزانه تن استفاده کوو دا څه چې ګورئ مونږ دا څومره خوراکونه مخکې درس کې بار دا خبره تکرار شوه چې مونږ زیات خوراک تقریبا 100% کې که 9% دې خوا شي نو دا ټول د تشنه د نباتاتو نباتات ټول په اصولي لحاظ باندې د ځمکې په دې په قشر باندې د ځمکې په دې خاوره باندې دلته شنه کېږي او دلته غټېږي او دلته راځي دا ټول شیان د همدې ځای نه دې ته برابرېږي. نو موږ او تاسو خوراکي شیان چې کوم یو دي خوراک هم د همدې ځای نه دی. نو د زموږ او تاسو دا نشونما چې کېږي دا نشونما چې موږ واړه غټېږو هغه ځای ته رسېږو نو موږ ډېره استفاده چې نه کوو اصلو کې د سپیکر وکړو چې 99% موږ د ځمکې د شیان نه استفاده کوو لکه جوړ شوي هم د همدې خلاصې نه بیا د همدې نه استفاده کوو په زندګۍ کې تر څو پورې چې بالاخره چې مرګ راشي او بس هغې نه وروسته بېرته همدې ځای ته الله پاک فرمایي که نه چې منها خلقناکم وفیها نعیدکم ثم نخرجکم تارة اخرى د همدې نه پیدا کړي همدې ته بیا دې سوړي ته ورننوځي او بیا به د دې نه راجېږي دې شي ته. نو دا آیات تقریبا بالکل واضح شو بالکل کلیر شو د معنا چې ساینس چې کوم شی ویلی قرآن نشان په څومره ساده الفاظو کې من سلالة من طین بس 2 الفاظ 2 کلمات سلاله او طین بس دغه 2 الفاظو کې دون وړوکي الفاظ خو څومره قوي مفاهیم چې په دې کې کله سړی ساینس ته ننوځي چې عضوي کیمیا او غیر عضوي کیمیا دا بایو هغه چې ورته کیمستري چې ورته بایو کیمستري یا بیوشیمي موږ تاسو خلک معمولا بیوشیمي وایي نو په دې ته چې کله ننوځي بیا تا ته پته لګېږي چې دا څه غټ جنجال دی په دې طب کې غټ مضامین دا ټول شیان لوستي کیمیا عضوي غیر عضوي بیوشیمي دا یو کال 2 کاله غالبا په طب کې ډېر سرخوږی مضمون دی چې سړي سر په زر نه خلاصېږي ډېر دقیق دی که نه ځکه سړي پکې مشکلات دي دا ماسین غریبانه په دې طب کې دې سره ډېر زیات په جنجال کې د همدې مضمون سره چې ډېر زیات دقیق یو عنصر که لاندې باندې شي شی بیخي خرابېږي تا به خیال ورته نه د الف په ځای به د بې لیکلي خو بیا الف او بې چې په ته په هغه کې فرق ورکړې په نوم کې د فاروق په ځای قاروق کې نو تبدي خبره ده چې هغه د فرعون په ځای قارون کې نو خامخا فرق لري سره که دغسې په دې
طبي او د هغه کې په دې کیمیاوي هغه کې عناصرو کې چې موږ تاسو کدا یو الف او ب او ت او س لري شو شی کې بيخي بدل شي د فرعون قرعون جوړ کې د فاروق نه قاروق جوړ کې نو فرق لري کنه مخشه دغه شی په دې عناصرو کې دا ترتیب الله پاک داسې حساس جوړ کړی دی چې فاروق پکې فاروق دی فرعون پکې فرعون دی او احمد پکې احمد دی او محمود پکې محمود دی دې خوا نه راځي که میم موهیت نه دی خوا کې نو محمود نه به څه بله جوړه شوي سړی دی یو ټکی لاندې باندې کې بل شی به نه جوړ شوی کله کو یو قسم مخکې درسونه کړو چې د خر نه خر جوړ کړو خر خان په اردو کې ډېر غټ خان تیر شوی دی فارسي زبان چې کوم د غړې نشته په فارسي کې هغه نه لولي هغه خر چې د انسان نه خر جوړ کړي داسې فکر وکړي چې په یو پندک کې یو ډېر په دې کې دونه فرق راځي د انسان نه چې جوړ انسان نه خر جوړي نو خدا شي خو یې پکې نو الله پاک عزوجل په دومره دقت باندې دا شیان جوړ کړي دي چې یو ټکی پکې لاندې باندې شي بس نظام ټولو سره بدلیږي دا یو آیات چې موږ دلته تشریح کړو 12 آیات اوس 13 آیات ته راځو ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بیا چې د سلالې نه دا جوړ کې نو وروسته بیا چې بیا دې نه نطفه جوړه شوله دا نطفه بیا په یو خوندي محفوظ ځای کې ځای په ځای کړه ودلته دوه لفظونه راغله دوه شیان راغله یو دا چې نطفه راغله دویم دا چې قرار مکین راغله نطفه تشته وایي دې کې دوه خبرې تاسو یاد ساتئ د ساینس او د طب د لحاظ نه نطفه یو شکل دا دی چې د مخکې تقریبا تیر درس کې ما غالبا لږ اشاره ورته شوې وه داسې لږ لږ ضمني د انسان په وجود کې نارینه بیل او زنانه بیل د نارینه په وجود کې د بیضې یا خوسیې چې ورته ویل کېږي په دې کې د آینده ماشوم د تولید اصلي شی چې کوم د دې ته ویل کېږي سپرم دا سپرم جوړیږي د انسان په خوسیو کې د انسان په بیضو کې دغه سپرم جوړیږي چې دا سپرم نیم کروموزومونه لري نیم هغه ته درویش جوړې ویل کېږي درویش دانې البته دای او به درویش په زنانه کې جوړیږي د زنانه په وجود کې تخمدان یا اووري ورته ویل کېږي هغه ته ټیسټس وایي د نارینه دی قوسیو بیضو ته هغه ته ویل کېږي اووري یا تخمدان په دې تخمدان کې الته تخمه جوړي عام درویش نیمایي کروموزومونه لري نیمایي لري البته نیم دیو ناراضي نیم دی بل ناراضي بیا دواړه چې سره وځي شو پوره حجره شي نو نارینه کې چې کوم حجرات جوړیږي دا نیم انساني دی خبره د زنانه په وجود کې چې کوم حجرات جوړ دا د نیم انساني بیا چې دواړه سره یو ځای کړي پوره انسان ته جوړ شي ځکه خو تاسو خیالي دا ډېر ساده خبره ده چې دا ماشوم چې کله پیدا شي نو ماشوم څه شیانې مور ته مشابه سي پلار ته مشابه سي نیاو نیکه ته داسې مشابه سترګې او دا شیانې پورته بعضې ماشومان چې مور پلار بالکل یو قسم سترګې اشنې یا توري او چې ماشوم پیدا شي بیخي ناشنا بل قسم خلک وایي دا د کوم ځای نه پیدا شو یو حدیث شریف دی درته وایم ډېر هغه دلچسپه دی په دې باره کې بخاري شریف کې دا حدیث راغلی وایي چې یو سړي په هغې وخت کې کوم سړي وینځه لرله خادمه وه نو د هغې ماشوم وشو دا ښځه سپینه وه او دا سړی هم چې سپین شکل یې لرلو او هغه وشو ماشوم چې کله پیدا شو تور وای دا خو کله کله داسې کېږي دا تور چې پیدا شو نو بس دا سړی هغه شو شک یې راغی چې د وینځ خامخا دا تور څنګه ماشوم زم سپین او دم سپین رنګ لري او دا تور پیدا شوی دی معلومیږي چې چا سره بل چا سره اړیکې نیولې دي نو ځکه خدا غلط پیدا شو نو راغی رسول بخاري شریف کې دا حدیث دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغی رسول الله دغه شی ما سره خدا شی یو مصیبت پیدا شوی دی ما کور هغه چې کوم فیصله سره خزه چې ما په کور کې هغه تور ماشوم راوړی تور ماشوم پیدا شوی دی او د اخوات بس شک پیدا شوی دی خو خامخا چا سره رابطه نیولې جنسي رابطه په نیولې دا شی د شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوه شو چې سړی خو لکه چې په بل خیال کې لاړ دی الته جینیټیک ته پته و چې جینیټیک څه معنا لري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته څه کار کوې اوس دې قانې کوي ګوره ځینې شیان رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر حکیمانه طور باندې حل کول نو ته څه کار کوې چې اوښان لرم اوښان پېژنې ستا په اوښانو کې څه قسم اوښان شته دی ویلې چې خړم شته برګ هم شته او سپین هم شته داسې کړی هغه پوښتنه ته نه وکړئ چې دا اوښان دي ډېر څه قسمه دي چې زیات پکې سره دي او کوم یو پکې داسې برګ هغه پیدا شي وایي چې ښه چې دا برګ دي کوم ځای نه پیدا شو
همدا الفاظ هم چې بخاري شریف کې دي وایي چې دا برګ د کوم ځای نه پیدا شو. نو دا سړی ورته وایي و سړی په هغې مسله پوهېږي خو دا خپله مسله نه پوهېږي. هغه ورته وایي چې دا خو یو رګ دی، هغه د نیکونو دا د نیکونو رګ چې کوم یو د دې اوښانو تېر شو نو هغه رګ کیدای شي یو رګ دلته پکې راغلی او دا برګ اوښ یا په اصطلاح سره سپین ستور دی دا هغه پکې نو دا د هغې نه راغلی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ګوره دا تا ماشوم چې کوم پیدا شوی دی چې دا تور ته وایي ته اشتباه کوې شک کوې خو دا هم د دې نه مخکې دغه د اوښانو کې چې رګ ته منې خو دا رګ خو دې کې هم شته که نه دا مسله خو دلته هم شته که نه چې دا رګ به دلته راغلی او سړی پوه شو چې دا څومره خبره وه. ما خو دې شي ته مې هېڅ خیال نه و چې په اوښانو کې دا شی کېدای شي خو عیناً خبره خو انسانانو کې هم شته که نه دا رګ دلته راوتلی دی. نو اصل خبره دا شوه چې ما مطلب دا و چې دا نیم د یو خوا نه راځي نیم د بل خوا نه راځي نو صفات دلته پکې بیا راوځي بیا چې د هر چا حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاري او د مسلم حدیث دی متفق علیه تقریبا وایي چې که چېرته د ښځې نطفه غالبه شو اوبه هلته اوبه ویلي دي که د ښځې اوبه غالبه شوې نو ماشوم ښځې ته ځي او که د نارینه غالبه شوې نو نارینه ته ځي نو که د نارینه هلته اکس وایي که نه هغه انشاءالله اوس راځي بیا دلته د نطفې خبره وشوه چې دا نطفه دوه شیان شو. یو خانه د نارینه چې کوم یو هغه راځي سپرمونه راځي دا دې خانه راغله دا بل خانه د زنانه راځي دا سره یو ځای کېږي بیا د دې نه بیا چې جوړېږي نطفه جوړېږي نو دا هم په حقیقت کې نطفه ده دا د نارینه نطفه دا د هغه یا که دې ته موږ یو بل شی ورکو چې من ماء دافق یا من ماء مهین نو دا د نارینه او د زنانه نه چې راځي دا که اوبه حساب کړو چې دواړه کله سره یو ځای شي بیا نطفه حساب شي د دواړه کېدای شي څه اشکال پکې دواړو کې نشته. یو خبره ده چې د نارینه نه چې کوم شی راځي هغې ته ویل کېږي سپرم د زنانه نه چې کوم شی راځي هغې ته ویل کېږي تخمه یا اوم هګۍ ورته ویل کېږي دا راځي. اوس خبره په دې کې دا ده دلته یو خبره ده هغه دا ده چې نارینه چې کوم سپرمونه راځي دا نارینه نه چې کوم سپرمونه داخلي مخکې درس کې غالبا تېر شول چې په یو انزال کې اوسطا 400 میلیونه سپرمونه خارجيږي په یو انزال کې معنا چې دا ډېر زیات وړوکی شی دی. تاسو فکر کوئ خو 2-3 څاڅکي او 2-3 څاڅکو چې 400 میلیونه شی دا څونه واړی دا بالکل په سترګو نه ښکارېږي په دا میکروسکوپ کې دا عادي میکروسکوپ کې ښکارېږي بیا دا چې ډېر واړی ځکه هغه یو شی 400-500 تر 1000 چندو پورې غټوي نو چې غټي کې بیا ښکارېږي پکې نو دا 400 میلیونه صرف په یو انزال کې دا خارجيږي دې کې په 2 ګروپه ویشل کېږي دا ټول سره مساوي نیم په نیمه پکې اکسي نیم پکې وایي یعنی 2 قسمه سپرمونه 2 قسمه دي یو ته ویل کېږي اکس یو ته ویل کېږي وای ورسته بیا لږ تشریح کوو دا خبره بیا هلته واضح راځي چې وای اکس د نارینه نه چې کوم سپرمونه راځي دا مونږه 2 معنا ورکړي ام نطفه معنا ورکوو چې نارینه نطفه او ام داسې وایو چې د نارینه اوبه دا دواړه لفظ یو شی دي. ښه دا خو شو د نارینه په دې نطفه کې یا د نارینه په دې اوبو کې نیم سپرمونه هغه وایي نیم سپرمونه پکې اکس دي. د زنانه د طرف نه چې راځي هغې کې البته یو خبره پکې شته لږ دقیقه کله چې د هګۍ په داخل د تخمدان کې دا ویشل کېږي تقسیمیږي دا چې کله تقسیم شو نو یو حجره چې تقسیم شو 2 شو دا نه 4 جوړېږي په دې 4 کې صرف یو پکې غټه پاتې کېږي دا 3 پکې وړې هغه ختم شي یو تخمه 2 ځلې یعنې قسام کوي تقسیمیږي یو نه 2 شو بیا په 2 برخو ویشل کېږي یعنی 4 تنه جوړ شي د یو نه اول 2 بیا د هرې یو نه 2 نو 4 شي د 4 کې صرف یوه دانه پاتې کېږي چې قابل د القای یعنی دغه نه ماشوم پیدا کېدای شي دا دیونه دا 3 چې دا بالکل داسې چې هغه دی خو اسیم وړي دي خو دا نو بیخي په اصطلاح سره وړي دي دغه وړي چې دا سوچه د منځ چې دا یو پکې راځي دې زنانه د طرف نه چې کوم راځي دا خالص اکسي او د نارینه د طرف نه چې راځي نیم پکې اکس او نیم پکې وای. اوس راځو دې ته دا دلته که دې ته موږ د اوبو نوم ورکړو چې دا د نارینه اوبه د زنانه اوبه یا د نارینه نطفه او د زنانه نطفه دلته سره یو ځای شو چې کله سره یو ځای شو نو د یو ځایوالي کې دلته یو چانس دی دلته 2 چایسه دي یو دا دی که د زنانه په هر صورت باندې اکس دی هغې کې بل نشته بل صرف همدا یوه تخمه راځي د زنانه د خوا نه صرف یوه تخمه کله کېدای شي دا لږ ووایو
کله داسې امکان شته کله چې د یو تخمې په ځای باندې 2 یا 3 یا 4 راوځي، نو ځکه هغه موږ غبرګون کې چې ورته وایو چې غبرګون کې ماشومان پیدا کېږي، د هغې اصلي تشریح به دلته وکړو ځکه دلته ضرور ده چې دا مسله دلته واضح شي. که چېرته د نارینه نه خو یو خبره باندې موږ او تاسو پوه شو چې په یو امزال کې یا په یو کوروالي کې چې د نارینه نه کوم اوبه خارجېږي، مني خارجېږي، دا تقریبا په دې کې 400 میلیونه سپرمونه 400 میلیونه سپرمونه د زنانه د خوانه نورمال حالاتو کې، دایمي حالاتو کې تقریبا نورمال شکل دا دی چې صرف په میاشت کې صرف یو تخمه د خارجي. خو کله کې دی شي د یوې تخمې په ځای باندې 2 3 4 5 6 تر 8 پورې ریکارډ شته، یعنی تر 8 پورې کېدای شي لکه داسې وخت پیدا شوي چې یو مور نه 8 ماشومان زېږېدلي دي، 6 5 4 3 دا دوه خو عام دي بیخي ډېر، خو کله ریکارډ هم تر 8 پورې ما خپله لیدلي چې په 8 ماشومان په یو زنانه نه پیدا شوي 8 ماشومان. په دا نورو حیوانات کې خو بیخي دومره دي ډېر پیدا کېږي. نو دلته دغه چې په که چېرته همزمان 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 7 یا 8 تخمې د یو تخم د دواړو تخمدان یا د یو تخم یا د زنانه د وجود نه دا راووتې بیرون ته، دلته خو په مقابل کې 400 میلیونه دي، 400 میلیونه خو چې زنانه 400 میلیونه راوځي نو 400 میلیونه ټول القا کولی شي، 400 میلیونه اولاد یې راوړلی شي یو سړی په یو وخت کې. خو دا خو داسې نه وي اصلي حقیقت، خو بل خوا د نورمال حالت کې صرف یو وي، کله 2 شي، کله بای چانس که 3 4 شي. نو دې نه غبرګون کې پیدا کېږي، دا غبرګون کې دلته پیدا کېږي چې که چېرې نارینه خو شی مکمل لري، هېڅ مشکل پکې نشته. زنانه کې دی که یوه راغله نو طبیعي خبره دا ده چې یو سپره عمر ځي القا کېږي، یو ماشوم پیدا کېږي. خو که کله بای چانس 2 راغلې په همزمان په یو میاشت کې 2 راوتې نو بیا 2 القا کېږي، بیا ماشومان 2 وي. کله کېدای شي که 3 راوتې 3، بیا که 4 راوتې 4، که 5 راوتې 5، که 6 تر 8 پورې ما درته وایي چې ریکارډ شته دی، یعنې شته پیدا شوي دي. یو خبره شوه. دغه ماشومان چې پیدا کېږي غبرګون کې دا بیا په 2 قسمه دي. ګوره په 2 قسمه دي ته ښه متوجه اوسئ. یو هغه ماشومان دي چې پیدا شي نو دواړه هلکان یا دواړه جینکیان دي، دا یو قسم شو. یو قسم یعنی پیدا کېږي دواړه یا به هلکان یا به جینکۍ، دا یو ګروپ دا شو. یو ګروپ دا دی چې یو پکې هلک یو پکې جلۍ، دا بیا بل ګروپ دی، دا بیل ګروپ دی. ګوره دې کې دلته لږ توجه وکړئ چې که چېرته 2 ماشومان یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا تر 8 پورې پیدا شو ټول هلکان یا ټول جینکیان وي، دا یو ګروپ شو. دې ته مونوزایګوټ ټوینز د یوې تخمې والا غبرګون کې وایي، د یوې تخمې والا غبرګون کې ورته وایي. که چېرته داسې و چې 2 پیدا شي، یو پکې جلۍ وایي پکې هلک، 3 پیدا شي 2 پکې جینکیان، یو پکې هلک یا 4 یا 5 یا تر 8 پورې پیدا شو ګډ وډ ورسره، دې ته ویل کېږي ټوایس یا ترای یا تترا، داسې نمونه بیا ورکوي. که 2 3 4 5 شي نو بیا هغې ته دا ویل کېږي مونو، یو هغه چې یو جنسي نو هغه مونو شو، یو هګۍ نه پیدا شوي دي. او که چېرته جنسونه بدل و نو هغه بیا ویل کېږي ټوایس 2 یا 3 تر پورته همداسې پسې تر 8 پورې ځي اګزا او بلانکې، نو هلته بیا 2 جلا. دغه مونوزایګوټ ټوینز چې یو هګۍ نه پیدا شوي دا څه معنا، او چې دا ټوایس یا ترایس یا پرایس دا چې څنګه پیدا شوي دي، اصل خبره دا ده. که چېرې بالفرض موږ دلته ویلې که چېرې د زنانه نه یو تخمه ازاده شوله، صرف یوه تخمه، او دا تخمه القا شوه، صحیح شوه، دا القا شوه، دا شی اوس وایو ځکه کله داسې دی له هغې مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي، خو دلته بیا لږ ووایو چې که چېرته یوه تخمه ازاده شوه د زنانه او نارینه نه راغله 400 میلیونه، په دې 400 میلیون کې صرف یو په دې کامیابېږي چې تخمه القا کې، صرف یوه دانه یو کامیابېږي چې دا تخمه القا کې، ټول نه. همدا یو چې کله ننوځي چې څنګه یې سر ننیستو بس د دې تخمې په اطراف باندې یو کلکه پرده راشي چې دا نورو سره څونه سرونه جنګي ټول مړه شي، بس ختم شي، ټول ختم شي، صرف همغه یو بس کافي دی. 2 ننوځي، 2 نشي کېدی چې ننوته، که 2 ننوته هغه تخمه ختمه شوه، هغې کې بیا نور ځکه د هغې تعداد خو 23 او 23 او 23 نو چې ځان خو دا خو د 15 هم پسې واوښتل، نو بیا خو بل شی شو که نه چې کروموزوم نه کله تعداد ځه شو، بس دا ختم شو، دا خبره خلاصه شوله. نو ځکه دا خبره ده، دا یو جز شو، یو دې ته ویل کېږي مونوزایګوټ ټوینز.
خو خبره دا ده چې دا خو یو تخمه ده، خو یو ماشوم ته نه پیدا کېږي. کله داسې کېږي دا چې کله نطفه وایي هغه سپرم او اوم سره یو ځای شي، القا صورت ونسي، د دې نوم کېږي زایګوټ. دې ته موږ نطفه وایو، همدغه ته نطفه ویل کېږي. دا نو ثم جعلنا نطفة في قرار مکین، دغه نطفې نه مطلب دغه نطفه ده چې دا کومې القا شوې زایګوټ ته نه مطلب دی په دې دویم آیات کې ثم جعلنا نطفة في قرار مکین. دې نطفې نه مطلب څه دی؟ دې نطفې نه مطلب زایګوټ دی چې القا شوې هګۍ ده. دا 13 ساعته بعد، تقریبا اوسطا 13 ساعته بعد چې کله سپرم او تخمه سره یو ځای شي، سپرم داخل شي او اطراف یې بند شي، بس دروازې قلف شي، بند شي، نور څوک نشي نوتی. نو د دې نه وروسته 13 ساعته ټایم نسي اوسطا دا بیا په 2 برخو ویشل کېږي. دا یو اوس خو موږ او تاسو انسان خو ما درته ووایي چې 100 ټریلیونه حجراتو نه جوړ شوی. نو اول خو یې ووایه نو دا 100 څنګه شو؟ دا خو تقسیمېږي پسې زیاتېږي. نو دا تخمه چې کوم یو دا د 13 ساعتونو نه وروسته یو هغه په 2 برخو ویشل شي. دې کې 2 حالت دي. یو حالت دا دی چې کله دا په 2 ویشل شي نو دا خو پوخ دی، د پوخ په داخل کې یو په 2 بدلی شي، 2 په 4 بیا په 8 بیا په 14. د هندسي تساوت په حساب باندې پورته خبره شي. دا یو جو شو. دا مونږ چې دا یو ماشوم چې د مور نه پیدا شوی دی دا په دغه طریقه باندې پیدا شوی چې کله دواړه سره یو ځای شو، نطفه او سپرم او اوم نه بیا د شي ما درته وایي چې پوخ کې تاویږي چې بیا بل هغه نشي کولی. بیا د دې په داخل کې اولین انقسام یا اولین تقسیم چې صورت نشي دا 13 ساعته وخت نشي، 13 ساعته بعد دا صورت نشي. نو دا په 2 ویشل کېږي. دا باندې داخل کې بیا په 2 بیا نو تقریبا 9 ساعته 8 ساعته تر 10 ساعتو پورې بیا نور بیا تقسیمات شروع کېږي. بیا 2 په 4 په 8 ځکه 2 کې دا یو په 2 کې بیا 2 چې اندخ ډیریږي که نه. د انسانانو بچي چې زیاتېږي د پاسه نه چې راونه چې لاندې پورې یو نیکه د سړي تېر شو، د احمدزیا یو نیکه تېر شو. اوس په لکونو خلک پکې دي. احمدزیا خو یو سړی و، خو دا ده چې دا خو اولادونه شو همداسې زیاتېږي ځکه هغه واده کوي بیا 2 شي بیا 4 شي بیا 6 شي بیا 8 شي. نو سلسله موږ نیکه یو اوس موږ کم از کم په دې خپله کورنۍ کې د 100 نارینهو نه موږ زیات نارینه دي زنانه مندونه وبولنو چې څونه دي. خو که 100 نه یو نو 90 خو به زنانه وي. د هغوی نسل او دا ټول چې حساب سره نه که یو 20 کاله 30 کاله نور تېر شو دا به د 200 نه پسې واړي، بیا به د 1000 نه واړي. لو نسل به جوړ شي د یو سړي. احمدزی بابا احمدزي چې کوم دی خو د یو بابا نه پیدا شوي، احمدزي بل چا نه خو نه دي. خو همدغسې دغه د حجراتو تقسیم په دغسې شکل صورت نشي. 2 بیا 4 بیا 8 هندسي تساوت یعنی ډبل کېږي. د چې کې یو 2 3 4 باندې نه بلکې یو اول یو بیا 2 شي بیا 4 شي بیا 8 شي بیا 14 شي بیا 2 شي بیا 4 شي بیا پسې استعمام نه دی یاد نو د یعنی 2 چنده کې 2 کې ضربي کې ټول د خو نورمال حالت شو چې د عام انسانان پیدا کی. کله داسې وشي، کله داسې وشي چې کله د حجره د سپرم اوم سره یو ځای زایګوټ شو. دا زایګوټ ما درته وایي چې 13 ساعته بعد په چې کېږي په 2 برخو بدلي. کله داسې کله بای چانس به ډېرو په زرګونو انسانانو کې یو زنانه کې داسې وشي چې دغه چې 2 برخې شوه دا سره جدا شي. یعنی هلته خو په کار دا و چې ما پوخ کې داخل کې هر څه لانجه چې عمل ته وه بیرون څه خبره نه وه. خو کله کېدای شي داسې وشي چې دغه تخمه چې په 2 شوه نو دا سره جدا شي، دا بیله شي، دا بیله شي. اوس دغه چې کوم یو اوس به څه وپېژنو چې دا دی. نو دا معنا دا شوه چې که دا دواړه سره یو ځای شو، که دا جلۍ وه نو هغه دواړه جینکیانې راځي، او که دا هلک و نو هغه دواړه هلک راځي. نو ځکه ما درته وایي چې دا چې امجنس یو یا نارینه یا زنانه یا 2 نو دې ته وایي چې مونوزایګوټ ټوینس، یعنی د یو زایګوټ نه دواړه پیدا شوي. نو ځکه یا نارینه دی یا زنانه دی. یو خبره پیدا شوه. دویمه خبره پکې دا چې په شکل کې هم سره یو شان دي، بالکل شکل یو شان. زه په طب کې استاد شوم، موږ 2 شاګردان وو، دواړه شاګردان بالکل نه پېژندل کېده. داسې به چې سن کې یو څه متناسب موږ پر پېژنې دا پلان کې نمونه خو بېل وو، ځان ته نمونه وو. اوس ډاکټران دي او خو مصیبت دا و چې کله به مونږ یو ولیدلو جدا بل به ورسره نه و.
نو بس بیا به مونږ هدا چې اوس کوم یو د سړي ته په شکل یو ځل مونږ دوی لر ځای کې چېرته وځلې وخت مونږ رخصتي وه نو کور ته ورغلو چې کور ته ورغلو بس دا دوه شاګردان په دا لاره کې زه په همدې مصیبت اخته وم چې ښه کوم یو راوځي نو به ډېر خفه کېږي چې اوس نوم ورته وانخلم که اوس به څه ورته وایې کم از کم خو معنا به غلطي ده چې هر څومره مې کوشش بیا هم غلط ده صرف خبره پکې دا وه چې په دې شاګردانو کې دواړه شاګردانو کې ما ته به چې کوم نوم اخیستو نو دواړه به جدا نوم اخیستو دا یو ورور چې و شاه محمود دیدلو دا به ما ته مدیر صاحب ویلې مدیر صاحب راته ویلې دغه بل ورور چې و دا دواړه خبرګون کې و دا شاولي نومېدو که څه نومېدلو دا خبره یم ده به ما ته به هغه ویلې استاد ویلې یو استاد چې راته نو زه به پوه شم چې دا شاولي دی او دا چې دا هغه به راته ویل دا مدیر صاحب چې راته دا به پوه شي دا شاه محمود دی او و دواړه بالکل نه پېژندل کېده سره هېڅ نه پېژندل کېده که دواړه مخامخ بیا خو سړي پېژندل کېده دا دی چې ځکه دقیق لږ معلومېده خو چې داسې یو به راغی بیا دې دواړو کې بیا سړی نه پېژندل کېده دا بیا غم په سړي سره نو داسې ورور کله به تاسو اورېدلي داسې یو ورور په ځای بل لاړ شي هېڅ پته چاته نه لګي دا اوس دا دی که دا دی غم دا دی استاد یې هم نه پېژني مکتب والا یې هم نه پېژني شکلونه قوارې ټول سره یو شی که نه ټول کار یې وغی کله ځان د یو بل پکې تېروي هېڅ پته نه لګي چا ته بیخي دقیق تر څو چې ډي ان اے او دا شیان هغه نه کې دقیقا نه معلومېږي یا د نوم نه نو دا نامونو زایګوټ ټوینس دا شروع چې د یو زایګوټ نه پیدا شوي نو که هغه اکسي اوس یو خبره دلته وشوه چې د نارینه نه چې کوم سپرم راځي خو اکس وای دی او د زنانه نه چې راځي اکس دی که بل فرض د نارینه اکس سپرم دی اکس تخمې سره یو ځای شو نو دا اکس دا جلی شوه دې نه جلی پیدا کېږي که دا سپرم ورسره یو ځای شو صرف ما درته وایي یو سپرم صرف کامیابېږي که داسې وشو چې هغه اکس خو د زنانه خو په هر صورت اکس ته که دا وای ورسره یو ځای شو نو دا اکس وای چې دا د هلک د نارینه کروموزومیتیک ساختمان دی اوس یو خبره دی موږ تاسو په دې عام خلکو کې ځینو خلکو داسې دی چې د ښځې چې هلک پیدا شي نو خلکو ته خوشحالي دا یو خلکو یو خبره ده او نجلۍ ته خلک خفه وي در حال چې الله پاک یو هغه دی یو نعمت دی دواړه اولاد دی دواړه یو شی دی خو خلک دا موږ په اجتماع کې دا یو مشکل دی نو چې ښځه کله یو لوري وشي بیا بله وشي بس تاویږي دا سړی هم تاویږي دا مور هم تاویږي دا خوا کې دا په اصطلاح سره چې د سړي ته واده بل واده په کار دی چې دا څنګه لورګانې شي هلک به اخر نه پیدا کېږي نو اصلي خبره په دې کې دی زنانه هېڅ رول نشته زنانه په هر صورت اکس ته خبره په نارینهو کې ده چې نارینه اوس دلته اکس وای دی هغه سره دی د سره خو نشته که دی هغه اکس دی نو که د نارینه اکس کامیاب شو نو جلی پیدا کېږي وای کامیاب شو نو هلک پیدا کېږي نو دا خلک غریبانان هغه ښځې د بدلون ته خبره جوړه کړي چې دا اوس بدلولې پکار دي ښځې ځکه چې دا څنګه جنکیانې راوړي هلک نه راوړي در حال کې چې په دې کې رول د زنانه نشته صرف څه وجوهات شته چې د هغې وجوهاتو په واسطه باندې د زنانه څه رول شته نو ځکه دویمه ښځه چې وکړي بیا هلک پیدا شي نو مخکې نه پیدا کړه اوس پیدا شو دې کې څه د داخلي حالات شته د زنانه په وجود کې نارینه په وجود کې داسې حالات شته چې هغې دا چانس یي به کې پیدا شي خو په اصولي لحاظ باندې د زنانه په دې مسله کې هېڅ اختیار نشته بلکې نارینه سره دا چانس د نارینه سره دی چې نارینه کوم یو خو دغه کامیابي د الله پاک د تقدیر په لحاظ باندې دا چې الله پاک داسې فیصله کړي چې داسې به وي هماسې کېږي نو دلته دا یو شو دا خو یو تشریح کړو چې دې ته ویل کېږي مونوزایګوټیک ټوینس مونوزایګوټ یعنی یو تخمه نه ده غبرګون کې پیدا شوی شکل او قواره هر څه سره یو شی جنس مشي یا دواړه الکان یا دواړه جنکیانی په شکل حتی ځینې سایکالوجستان په دې باندې هغه کړی چې دوی هغه داخلي اندروني خواهشات او دا استعداد او دا یعنی سره یو شی خو بیا محیط کې به تغییر راځي محیط کې ورسته بیا دوی هغه لارې بیلې شي کنه په ټولو شیانو کې سره یو شی په کوم شي خپه کېږي او دا بل خپه کېږي په کوم شي دا یو خوشحالي په بل ځکه ټول شیان مشترک دي کنه دی یو هغه نه پیدا شوی دی یو په اصطلاح سره تخمې نه دی زایګوټ نه دا یو شو دا چې ټوایس هغه چې ورته ویل کېږي زایګوټیک ټوینس یا ټو زایګوټیک ټوینس یا ډبل زایګوټیک ټوینس
د غبرګوني هغه دا دی چې په زنانه کې مونږ وویلې چې نورمال قانون خو دا دی چې یوه تخمه به په میاشت کې ازادي، خو کیدای شي کله د دواړو دوه تخمدانه دي، کله دواړو نه یو ازاده شي، کله داسې هم کیدای شي یو نه دوه یو نه درې داسې ډېر څلور پنځه ما درته وایي تر اتو پورې ریکارډ شته. نو دې کې بیا فرق دا دی د یو د هغې چې دا چې پیدا کېږي دا جنس بدلي، کیدای شي جنس هم یو شی جنس یو شی، خو شکلونه بیا خامخا بدلي. که چېرته دواړه هلکان پیدا شو او شکلونه یې بدل و نو دا معلومیږي دا هغه د ټوین زایګوټیک هغه دی دوه د په اصطلاح سره که درې پیدا شو دریو کې یو جلی او هلک او ټول هلکانو خو شکلونه یې بدل و نو بیا هم پیدا کېږي چې کیدای شي هغه سپرم وای ټولو سره یو ځای شوي که نه. نو که چېرته شکلونه بدل و قوارې او شکلونه هم بدل و او جنس هم بدل و نو دا ډای زایګوټیک ټوینس یا ترای زایګوټیک یا تترا زایګوټیک څلور پنځو چې کېږي پنتا پورې نو دا پکې وایي. او دغه چې مونو دی مونو دا معنی چې هم به جنس یو وي هم به شکل و قواره یو شي چې شکل و قواره او جنس یو دا مونو زایګوټیک د یو زایګوټ نه پیدا شوي. که چېرته جنسیات یې کیدای شي یو وي سره خو شکل و قواره بیا بدلي، شکل و قواره چې بدله وه دا معلومیږي چې دوه تخمې خو دواړه یو سپرم القا کړي وای یا اکس والا دی شول دا غبرګوني دلته پیدا کېږي. نو دلته دغه ځای کې چې وایي ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، نطفه باندې اوس موږ پوه شو چې په دې آیات کې کوم نطفه ته اشاره شوې دا نطفه هماغه زایګوټ دی چې کوم زایګوټ القا شوی دی دغه نطفه ده. دلته وایي چې موږ دا نطفه راواخیستله په یو محفوظ او خوندي ځای کې هم ځای په ځای کړه. بل ځای کې وایي الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. الله پاک وایي چې تاسو هم یو مهین سپک اخین اوبونه پیدا کړی ثم جعلناه فی قرار مکین بیا هم دغه اوبه په یو محفوظ او خوندي ځای کې ځای په ځای کړی فی قرار مکین الی قدر معلوم د یو معلوم نیټې د وخت لپاره اووه میاشتې اته میاشتې نهه میاشتې لس میاشتې اوولس میاشتې هم ته دوه نیم کلو پورې ریکارډ شته ته دوه نیم کلو پورې ماشوم کله د مور په ګېډه کې پاتې کېږي د شپږ میاشتو نه اخوا ته تر دوه نیم حتی درې کلونو پورې داسې خلک د موږ په تاریخ کې شته. امام ضحاک په نامه مشهور عالم د امت کې تیر شوی اسلامي امت کې امام ضحاک په نامه باندې امام ضحاک ورته ولې ویل چې دی پیدا شو درې کلنۍ کې پیدا شو یعنې درې کلونو چې پیدا شو څنګه پیدا شو خندلې په خندا و درې کلو خو ماشوم منډې وي خو خیر مور په ګېډه کې د درې کلونو کې دا پیدا شو نو چې څنګه پیدا شو په خندا و شین په خندا و د خلکو ته ضحاک کې نو بس امام ضحاک تاسو په دې امام ته د امت کې ډېر مشهور عالم تیر شوی دی امام ضحاک. دا امام ضحاک په درې کلنۍ کې د مور نه پیدا شوی نو تر دوه نیم درې کلو پورې باقاعده شته په دې کتابونو کې تاسو وګورئ غالبا د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې دا پیښه وشوه دا ځکه درته چې دا معلوم شي امام د حضرت عمر فاروق رضی الله په خلافت کې یو ښځې وختي ماشوم پیدا شو دا یو وختي پیدا شو د شپږ میاشتو سره پیدا شو نو واده چې کړی و د واده خو کم از کم موږ تاسو دلته خلک وایي چې نه لسمه میاشت معمولا لسمه میاشت په څلوېښتمه هفته ماشوم پیدا کېږي اصولي لحاظ باندې خو د ښځې چې ماشوم پیدا شو شپږ میاشتې بس دا پیښه لاړه هغه خاوند یې هغه وکړي چې دا خو ما د واده کېږي شپږ میاشتې او د ماشوم پیدا شو دا نو معلومېږي چې مخکې چې بل چا سره لانجه جوړه کړې ده او بس حضرت عمر هم فکر وکړي هغه حتی حکم پې وکړي چې بس سزا دا ورکړي د ښځې ته څنګه داسې کار شوی دی. حضرت علي صاحب راغی حضرت علي صاحب چې راغی علي صاحب ورته څه خبره ده لانجه په دې باندې جوړه ده نو هغه ورته وایي چې داسې کیسه په شپږ میاشتنۍ کې ماشوم شوی دی نو ورته وایي چې تاسو لږ ساړه وخورئ لږ کښېنئ خبره واورئ قرآن شریف کې خو راځي چې د ماشوم د هغه چې کوم یو دی ثلاثون شهره 13 میاشتې د رضاعت او د مور د ګېډې اندازه پاتې ښودلې ده 30 شهره قرآن شریف کې باقاعده آیات دی په دې باره کې چې د انسان هغه د مور د نس او د ګېډې او د رضاعت ټول مرحله چې ده 13 میاشت ده
حضرت علي کرم الله وجهه تاسو وګورئ د آیات شریف چې دي 30 شهر څه معنی خو 2 کاله خو رضاعت 2 کاله خو تیا ورکوي مور نو 2 کاله شو 2 کاله کېږي 40 میاشتې نو دا چې 40 میاشتې هغه نه تاسو کمې کوي د 10 میاشتو نه کمې 2 میاشتې پاتې کېږي چې 6 میاشتې چې خو دې ما وخت انصاف درکړه خو 10 میاشتې 10 شو 6 میاشتې او 40 میاشتې خو 10 میاشتې نو قرآن شریف کې 10 میاشتې یادې شوي نو تاسو څنګه په دې ښځه باندې تاسو جزا هغه تعین کړی دی په دا باندې د ته جزا ورکوي خو خپل قرآن شریف وایي چې اقل حد ما درته ویلې چې دا 10 میاشتې دی بیا دې نه ولې تر 3 امام زهاک په 3 کاله کې پیدا شوی دی دا یو پېښه وه حضرت عمر رضی الله چې کله دا خبره واورېده نو یو خبره یې وکړه چې لولا علي لهلك عمر علي د عمر سره مشاور نه وی او د په داسې مسایلو کې مشوره نه ورکوله نو عمر به هلاک شوی دا خو ډېره خطرناکه خبره وه که به دې ښځه باندې موږ حد جاري کړی او دې ته هم سزا ورکړې وه ماشوم غرق و ښځه به ښځه غرقوه او دا به ډېر بد اثر به پرېښی وی علي کرم الله وجهه ډېر ذهین سړی و په دې مسایلو کې ډېر ذهانت یې لرلو دا پکې علم ورکړی و ورته ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر نږدې پاتې شوی و عمر کې نو دغه شی و بله مسله راغله بله مسله دا راغله چې یو ښځه همداسې کیسه راغله چې خو 10 میاشتو کې معمولا ولادت کې د ښځې ویلې چې د 13 میاشتو نه خبره تېره شوه ماشوم نه پیدا کېږي بس آخر پیدا شو نو دا داسې پېښې داسې چارې دا معمولا په دې هغه کې راځي د مسایلو کې او دا مسله څنګه پیښیږي اوس هغه شو ښځه طلاق شوله د طلاق په صورت کې که حامله وي نو تر څو چې حمل نه پیدا شوی دا نه یا ښځه خاوند مړ شو د ښځې عدت چې کوم دی د مرګ عدت دا 4 میاشتې او 10 ورځې دی نو دلته خو دا په هغه صورت کې چې ښځه حامله نه وي ګوره چې ښځه حامله وي بیا چې تر څو ماشوم پیدا شو بس دا همداسې بل خاوند نشي کولی دې حکم په دې خاطر دی چې اوس ښځه چې خاوند وفات شو نو 4 میاشتو 10 ورځې پورې دا بله نکاح بالکل نشي کولی او که وکړه دا نکاح نه کېږي دا نکاح فاسده ده حرامه ده دا نه کېږي حج ته هم نشي تللی عمرې ته هم نشي تللی ګوره دا مسایل پکې دی چېرته هم حج کولی شي عمره کولی شي په دې 4 میاشتو 10 ورځو کې او که مطلقه طلاق په دې عدت په وخت کې دا هم په کور کې به بیرون حج عمرې ته هم نشي تللی دا ګوره فقه مسله ده نو دلته ماشوم اوس وځنډېد د عدت په څه کېږي هغلته پیدایښت مسله پکې راغله هلته د بل واده د بلې نکاح خبره پکې راغله نو چې ولادت نه شوی تر هغه پورې دا نه کېږي نو دا هغه راځي نو دا مطلب د غبرګون کې کوم چې غبرګون کې په دې طریقه باندې پیدا کېږي اوس خبره دا شو چې نطفه خو وشوه زیګوټ شو القا صورت ونیو سپرم او هم سره یو ځای شو یا هلک شو یا جلی شو اکس سره یو ځای شو جلی که وای اکس سره یو ځای شو بس هلک ته نه پیدا کېږي بیا دلته دا چېرته ځي فی قرار مکین یو ځای کې چې هغه ثم جعلنا فی قرار مکین په یو خوندیز ځای کې یو محفوظ ځای کې دا ځای په ځای کېږي که خیال مې دا اوس دا وایو دا تشریح کوو دلته د زنانه نه چې کله د تخمدان نه تخمه آزاده شي ازادېږي چې آزاده شي نو که حرکت کوي خو هسې په قراره باندې لکه شی چې چولوي داسې ورو هغه ځي داسې قراره ځي تقریبا داسې فکر وکړه چې د یو هفتې د دې تخمدان نه چې دا آزاده شي یو هفته په دې لاره کې تېروي بیا د رحم ته رسېږي تقریبا یو هفته کې د رحم ته ورسېږي رحم اندازې ته چې رحم ته داخلېږي هلته یو اویډک یا فالوپینګ تیوب دی د دې تخمدان داسې دی تخمدان داسې یو تیوب ورباندې دی چې کله آزاده شي دې تیوب کې ځي راځي بیا دا تیوبونه د رحم چې دی په منځ کې دی دې خوا تخمدان دی دې خوا بیا دا تیوبونه راغلي ځینو زنانه او ماشومان نه کېږي او خصوصا هغه زنانه هغه جنکیانې وړتوب کې یا په هغه کې چې کله ټي بي سل مرض چې موږ ورته وایو که دا ټي بي کله ښه شوي او دا ټي بي خاص په دغه ځای کې دا ټي بي وي د فالوپین توب یا اویډک چې ورته ویل کېږي په دې ځای کې شوي دې زنانه ماشوم بیا نه کېږي ځکه دا د ټي بي په واسطه باندې دا ځای بندېږي چې کله بند شو نو بس لاره بنده ده نو چې نل بند شي نو اوبه به د کوم ځای نه راشي ډګۍ به هم ډکوي هر څه به ډکوي څاه به هم روغه جوړوي خو نل یو ځای کې بند دی نو چې تاوې کې اوبه ته نه راځي څه مسله شوې ده اوبه نشته بس ډګۍ ګوره ډګۍ ډکه ده سام روغه ده ټول لرونکي اوبه شته په دا یو نل کې نه راځي چې نل کې نه راځي معنی دا چې دا چېرته بند شوی که نه دغه شی د زنانه په وجود کې که کله دا فالوپینګ تیوب چې راغلی چې دا کومه تخمه را نقلوي دی هغه ته د رحم ته دا بنده شي چې دا بنده شو بیا نه راځي نو که یو بنده شو خیر دا یو چانس ته دا یو که خلاص که دواړه بند شو بس بیا بیخي کار خرابېږي
بیا ماشوم نه پیدا کیږي، اولاد نه پیدا کیږي. نو دا راځي د دې فالوپین تیوب نه، د تخمدان نه چې آزاده شي راځي یو هفته کې ځان نه رسي، او هلته هغه تقسیمات چې موږ ویل چې یو د 13 ساعتونو بعد په 2 بیا په 2 په 4 بیا د 10 ساعتونو 19 ساعتونو په ساعت کې ورو کېږي. دا بیا راځي هغه ته رحم ته چې کله راشي د رحم کې دا بیا دا ځای بالکل خوندي او محفوظ ځای دی، بالکل دلته ځای په ځای شي. په دغه ځای کې بیا چې کېږي الی قدر معلوم، چې بل آیات کې راغلي سوره مرسلات کې چې تر یو معلوم وخت پورې به دا دلته د قرآن مکین کې ځای په ځای شوي. نو دا خبره شوله چې دلته دا دویم ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، بیا دغه نطفه مونږ ورګرځوله په یو محفوظ او خوندي ځای کې ځای په ځای کړه. هغه بل آیات کې څه وایي الی قدر معلوم، تر یو معلوم اندازې وخت پورې ځای په ځای کړه. دا دلته دا دوه آیاتونه شو. دریم آیات بیا چې دی ثم خلقنا النطفة علقة، بیا هم د دې نطفې نه څه جوړ کړه، علقه هم ته جوړه کړله. ثم خلقنا النطفة علقة، بیا هم د دې نطفې نه څه جوړ کړه، علقه هم د تخمې نه وګرځوله، جوړه کړله. دلته څه معنا شوه؟ موږ یو خبره مخکې وکړه چې کله سپرم او تخمه سره یو ځای شي نو یو سپرم صرف داخليږي، بس چې کله داخل شي نور پوښ شي. بیا موږ ویلې چې دې پوخ په داخل کې چې دا اوس دې ته ویل کېږي اوس زایګوټ یا نطفه چې دلته قرآن شریف کې دلته ورته ویل شوی دا نطفه چې شوه نو دا بیا حرکت کوي په قرار راځي، خپل خوراکي شیان ټول ورسره دي، موجود ورسره شته، د همدې نه استفاده کوي ځکه بل خوراک نه استفاده نشي کولی. نو بیا قرار په دې ټیوب کې راځي چې اویډک یا فالم ټیوب ورته ویل کېږي، په دې کې راځي په قرار راځي یو ځای پورې. خدا په همدې جریان کې چې اول تقسیم 13 ساعته بعد صورت نشي، بیا د هغې نه وروسته دا نور تقسیمات ورو صورت نشي او پس وړاندې پسې راځي. په دې وخت کې چې دا وړاندې راځي نو تعداد زیاتېږي، ورو زیاتېږي. بالاخره ما درته ویلې چې 2 4 8 16 22 4 شپېته یو سلو څونه همداسې پسې حسابوي په سلګونو باندې داسې کېږي. دا ورو راځي، دا داسې شکل ځان ته اختیاري لکه تاسو توت دانه، دا توتان چې خورئ توت دانې ته چې لږ ښه دقیق شي هغې کې هغه توت دانه خو موږ ته یو ښکارېږي، خو تاسو لږ ور دقیق شي بیا کې وړې ډېر شیان سره یو ځای شوي، ډېرې وړې هغې نه بیا د توت دانه جوړ شي. همداسې خبره به د زایګوټ کې هم ده چې دا زایګوټ دا څومره چې حجرات تقسیمیږي نو د توت د دانې په شان باندې شکل اختیاروي. بیا دا راځي رسېږي کوم ځای ته داخل دی هغه ته رحم ته، چې کله رحم ته ورسېږي دا تقریبا ډېر حجرات ته نه جوړ شوي، هلته ځای په ځای کېږي. بیا هماغه ځای کې هلته دا د رحم په داخل کې مخکې موږ ویلې چې استروجن او پروجسترون هارمون چې دی د رحم په دې دیوال کې تر 1 ملي نه نیولې تر 6 ملي متر پورې داسې لکه هغه غوندې ویالي ورته ویل کېږي. ویالي موږ تاسو داسې لکه دا ګوتو په شان باندې داسې ویښتان یو ځای کې یو زیګ داسې هغه شوي په دې کې ځان هغه کوي. کوم ځای کې چې تاسو که چمن لیدلی چمن کې چې شی ولولېږي پکې هغه چمن په دې هغه کې پټ شي لاندې ټیټ شي، همداسې دا تخمه د رحم په دې د چمن په شان باندې شین هغه چې دی په دې کې ور پټ شي. همدغه ځای نه بیا ورو بیا لږ استفاده د دې نه کوي، د همدې خوراکي نه د خوراک جمع شوی دی. دلته چې کله ورسېږي نو دغه نطفه تقریبا د 1 ملي په اندازه یې ګوره چې کله د رحم دغه ته 1 ملي په اندازه بیا 1.5 بیا 2 ملي دومره اندازه ته برابرېږي وړای. خو دې وخت کې چې تاسو دې ته کله ګورئ هغه پخوانی شکل چې کوم یو شکل نه وي بلکې دا د ورو شکل اختیاري د وینې په هغه باندې. البته دلته یو شی قرآن شریف کې نه دی ویل شوی، د مسلم شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله فرمایي چې دا نطفه چې ده دا 40 ورځې په دې باندې تېرېږي، 40 ورځې په نطفه باندې 40 ورځې تر 40 ورځې دا نطفه وي، بیا د 40 ورځې نه وروسته بیا دا چې شي بیا علاقه شي، بیا وروسته د 40 ورځې نه وروسته بیا دا چې شي بیا مزغه شي. دا د مسلم شریف حدیث دی. نو دا دواړه که سره یو ځای کو دلته نو تر 40 ورځو پورې دا نطفه د نطفې په شکل چې دا تقسیمات او تغییرات او دا پکې راځي او هغه کې بالکل د توت د دانې په شان ګوره داسې نه دی چې بل قسم جدا کېږي، نه که جدا شو هغه خو بیا ته نه هغه 2-3 ماشوم چې پیدا کېږي خو مالته ویلې. دلته چې دا تعداد د حجراتو ډېر زیات شي تقریبا داسې په زرګونو باندې ته ورسېږي
نو بیا دا نطفه بدله شي په څه باندې په علاقه باندې علاقه هغه وخت کې چون تعداد د حجراتو ډیر زیات شي نو د حجرات خو دې لکه د غوښې په شان باندې ډیر چې سره یو ځای شي نو په دې وخت کې د شي ښکاریږي چې سړی ګوري لکه عین د ښکاریږي لکه د پرن شوي وینې یو ټوټه چې تاسو وینې لیدل چې کوم حیوان چې سړی څاروي حلال کی وینې چې تنزي لګ اول خو تیز روانه دا چې په شای خيږي چې د 3 دقیقې وخت بس دا شکل کې لکه تیګه په شان باندې دغه چې ګوري دغه شی چې په داخل د دې رحم کې دی دا دغه شی ښکاریږي لکه د هغه ټوټه د وینې یو ټوټه باندې ښکاریږي دغه علاقه همدغه شی شو چې د حجراتو تعداد ډیر زیات شو چې تعداد زیات شو بیا د وینې د یو ټوټې په شان باندې ښکاریږي دلته په دې ځای کې لکه ساینسي اغتزو امبریولوژي ته چې اول کې دې ته زایګوټ وایي اول ورته څه وایي اول ورته زایګوټ وایي بیا دا زیګوټ خو ما درته ویل چې د حجراتو کې تغییر راځي د توت دانې په شان یو وخت د شي راځي چې غالبا ډېرې ورځې دا چې لکه حدیث کې چې راځي 40 ورځې شاوخوا خو 40 ورځې امبریولوژي نه دي ښودلې هلته د هفتو په حساب وي چې 3-4 هفتې چې په تېرې شي بیا دلته د دې داخل چې کوم دی د توت داخل دا و شکل بیا بدل کی بیا د شي لکه د نارنج یا د هغه یا د توپ دغه په شان باندې بیا نو داخل خالی شي دې داخل خالی شي د بیرون نه د رحم د بیرون دې ته نه غنه نوځي او بنه نوځي داخل کې امنیوتیک فلوید ورته ویل کې امنیوتیک مایع په دې کې غذایی او خوراکي مواد دا داخل ته نه نوځي دا بیرون چې د حجرات بیرون ته لاړ شي د مخکې خټوله یو کتله غوندې او شو خو د داخلي حجرات ورو لاړ دلته دوه طبقې جوړ کی یو بیرونی طبقه حجرات لکه د ما لاس چې ګور یو د بیرونی طبقه یو د داخلي طبقه شو بیا منځ داسې خالیګای په دې خالیګا کې مایع موجوده وي دغه مایع کې د جنین د ماشوم په دغه مایع کې به پروتي تر اخره پورې تر څو چې ولادت صورت ونسی دا پکې دی کې پروتي نو دلته دغه چې کله د زایګوټ تر یو وخت پورې زایګوټ بلل کېږي تر څو پورې چې زیات شي حجرات او داخل ته مایع نه نوځي او مایع به شش به د طبقې شته ته ویل کېږي به بلستوسایت یا بلستولا یا بلستوسایت دواړه نمونه دي دغه بلستوسایت چې کوم یو دی دا پرنشوي ویني په شان باندې ښکاریږي بلستوسایت یا بلستولا دا هغه وخت راځي چې داخل کې مایع او بیرون ته دوه طبقې حجرات داسې راټول شي نو دې ته ویل کېږي چې دې ته ویل کېږي بلستولا ورته ویل کېږي دغه بلستولا مرحله چې کوم ده هغه د چې دلته د علاقې په نامه یاده شوې ده چې علاقه موږ تاسو ویل چې هغه ته ویل کېږي لکه د پرنشوي ویني په شان باندې چې ښکاره شي دې ته ویل کېږي چې ته ویل کېږي علاقه همدونه درس به بس ان شاء الله نور مسائل به په بل درس کې وایي اوس د درس وخت همدونه بس ته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين